الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلرم درس دی د فقه اکبر کتاب څخه د قرآن کریم تعریف هم دی او په حال کې د فقه اکبر درس پر دې اړه باندې دی چې مخکې درسو کې موږ ویل چې د الله تعالی جل وعلا شانه صفاتونه ازلی او ابدي دي. الله تعالی جل وعلا شانه چې څنګه په خپل ذات کې بې مثل او بې مثال دی، همدارنګه الله تعالی جل جلاله په خپل صفاتو کې هم بې مثل او بې مثال دی. د الله جل وعلا شانه پر رقم ذات هیڅوک نه لري او نه هم د الله جل وعلا شانه پر رقم صفات څوک لري. نو قرآن هم د الله جل جلاله صفت دی، ځکه قرآن د الله کلام دی. تعریف داسې دی: الفرقان، فرقان چې فرق کوونکی د حق او باطل دی. قرآن کلام الله تعالی، د الله تعالی جل جلاله کلام او خبرې دي. فی المصاحف، په مصحفو کې مصحف دا قرآن ته وایي چې دا د دوو کایو تر مابین دا کم کاغذانو د جمع د سورتو د آیاتو د جمع دغه ته مصحف وایي. په مصاحفو کې په دغه کتابو کې مکتوب لیکل سوی دی، وفي القلوب په زړونو کې محفوظ ساتل سوی دی، وعلى الالسنة او پر ژبو باندې مقرون تلاوت کړل سوی، قرائت کړل سوی دی، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام او پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې منزل نازل کړل سوی دی په تدریجي طریقه باندې. کله یو آیت، کله دوه آیت، کله بسه صورت. د 23 کلونو په موده کې ټول قرآن په رسول علیه السلام باندې نازل سوی دی. جملة واحده په یپلا ټول قرآن د لوح محفوظ څخه و دغه اسمان ته چې موږ تاسو وینو سماء دنیا ورته وایي، په دغه اسمان کې د بیت العزت په نامه سره یو ځای دی. هغه ته ټول قرآن د قدر په شپه د روژې په میاشت کې ټول قرآن را نازل سو. الته د هغه ځای څخه د سماء دنیا د دې دنیا د اسمان بیت العزت څخه بیا رسول علیه السلام ته د ضرورت اندازه لږ نزدېدی چې په 23 کلونو کې دغه تنزیل تکمیل سو. او دغه خبره پیژندل هم ډیره ضروري ده. والله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا شانه، يعلم، علم لري، لا كعلمنا، داسې علم نه لکه زموږ تاسو ده. ويقدر، الله تعالی جل جلاله قدرت لري، لا كقدرتنا، داسې نه لکه زموږ قدرت. ويسمع، الله جل جلاله اوري، لا كسمعنا، داسې نه لکه زموږ اوریدل. ويرى، الله جل جلاله ویني، لا كرؤيتنا، نه لکه زموږ لیدل. همدغه رنګه ويتکلم، الله جل جلاله کلام کوي، خبرې کوي، لا كکلامنا، داسې نه لکه زموږ کلام او خبرې چې دي. موږ چې خبرې کوو په حروفو سره، په آواز سره، په ژبه سره، په خوله سره، موږ په خبرو کولو کې ډیر شان ته محتاج یو. والله سبحانه وتعالى يتكلم بلا آلة وحروف، الله جل وعلا شانه پاک او سپیڅلی ذاتي، هغه په خبرو کولو کې و حروفو ته احتیاج نه لري. څرنګه چې د الله تعالی جل وعلا شانه ذات بې مثال دی، همدارنګه هر صفت بې مثال دی، همدارنګه د الله تعالی کلام هم بې مثال دی. داسې کلام کوي څنګه چې د الله جل وعلا شانه سره شای د انسان پر رقم، د مخلوق پر رقم کلام نه کوي. موږ دا خبره وکړه چې قرآن ټول د الله جل وعلا شانه کلام دی. نو قرآن د الف لام میم څخه نیولې بیا تر پای پورې، تر آخري سورته پورې چې قل اعوذ برب الناس من الجنة والناس، تر والناس پورې دا ټول قرآن د الله کلام دی، د مخلوق کلام نه دی. که څوک دا سوال وکړي وما ذکره الله تعالی، او هغه چې الله تعالی ذکر کړي دي په قرآن، په قرآن کې عن موسی علیه السلام، د موسی علیه السلام خبرې ذکر کړي دي، او یا وغیره من الانبیاء علیهم السلام، یا د نور انبیاء خبرې ذکر کړي دي په قرآن کې. وعن فرعون، یا د فرعون خبره ذکر کړې ده، او یا د ابلیس علیه اللعنه. نو موږ جواب ورکوو فإن ذلك كله، دا هم ټول کلام الله تعالی د الله کلام دی. قال موسی، دا هم د الله کلام دی. اخبارا عنهم، الله تعالی جل جلاله په خپل
کلام یې په خپل کلام سره د دوی اخبار او د دوی قصه موږ ته کړې ده. قال موسی لقومه، دا هم د الله کلام دی. الله جل وعلا شانه موږ ته د موسی علیه السلام خبر را کړی دی چې موسی علیه السلام داسې وویل. نو قرآن د ابتدا څخه تر انتها پورې ټول د الله کلام دی، د مخلوق کلام نه دی.